علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سه جوان تاسو ګورئ چې فورکس ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د فورکس مربوطه مهمه او اساسي نوې سیریز سٹارټو چې هغه فورکاسټینګ دی انالایسس د ټیکنیکل فنډامنټل انالایسس دی د ویکلی په سر کې وکیږي د مکمل هفتې لپاره چې په دې راتلونکي هفته کې په مارکیټ کې کم حساب کم حالات راځي کته او بره یا ولیټیلیټي یعنی ډیر خوځښت زیات دی کم دی ان شاء الله په دې ټولو خبرو بحث خبرې کیږي ان شاء الله او همدا شانتي انالایز به کیږي چې دا پروفیټیبل ټریډ دی بای دی سیل دی کومه شی تاسو ټریډ کومه پروفیټیبل ټریډ لګولی شئ صحیح شو او دا به د شنبې یا یک شنبې په ورځ به انشاءالله کوشش دی چې هر هفتې سر کې ویډیو جوړ کړو تر څو د مکمل هفتې هغه انالایسس وکړو او تاسو لپاره ټریډ کول اسانه او راتلونکي هفته کې تاسو د پروفیټیبل ټریډز هم د لاسز په نسبت زیات وي او پروفیټ هم زیات وکړي ان شاء الله صحیح ده صرف زموږ صرف سپورټ پکار دی تاسو زموږ سپورټ وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ کمنټ کړئ کمنټ اتمن ولیکئ ځکه چې تاسو نظریونه ډېر مهمه دي موږ ته چې تاسو موږ تر څو پوه شئ تاسو زموږ د ویډیو زموږ د چینل زموږ د نوي ټاپکس نه څومره فایده واخیسته او کمی خوبیان یا کمی بدیان زموږ په ویډیو کې وي هغه هم سره کمنټ کې شریک کړئ تر څو په راتلونکي ویډیوګانو کې هغه څه کو جوړ کو تر څو تاسو ته یو نوې او زبردست ویډیوګانې جوړ کو او تر څو تاسو ته علمت حاصل کړئ صحیح شو راځئ چې خپل ویډیو سٹارټ کو اول به انالایسس کو انالایسس په دوه رقمه دي چې ما ته مخکې ویلي فنډامنټل ټیکنیکل انالایسس چې دا مې د مخکې تیر ویډیوګانو کې تشریحات کړي دي موږ به اول فنډامنټل انالایسس وکړو فنډامنټل انالایسس که بیا هم څوک چې تیر ویډیوګانې چانل یې کتلې فنډامنټل ټیکنیکل انالایسس وګورئ چې څه ته وایي څه ته نه وایي نور خاصه خبرې هغې کې موږ صرف دا دی فنډامنټل او د ټیکنیکل مینس کې فرق څه شی دی او څه شی تفاوت لري صحیح شو فنډامنټل انالایسس خو اول خو بس دا زه درته لنډ ویم چې دا د نیوز بیسس دی مطلب تاسو د ملک حالات کمې کرنسیانو کې ښکار کوئ د هغې ملک د کرنسي کوم ملک سره مربوطه ده نو هغه ملک باره کې داخلي حالات هر رقم حالات چې مطلب بانکي سیستم څنګه دی نور دننه جنگ دی څه شی دی که نه نو په دې وجې نه دا په کرنسیانو پیرز باندې اثر غورځي دلته ګوره ما ټایمینګ سیټ کړی د پاکستان ټایمینګ دی پاکستان ټایمینګ نو تاسو بیا فکر وکړئ افغانستان ټایمینګ سره دا نیمه ګنټه فرق کوي چې مخکې دی که وروسته دی اوس ما هم ذهن ته نه راځي نو همدا شانتې د پاکستان ټایمینګ دی د ټول ټایمینګ چې زه کوم ټایمینګ اوس وایم دا ټول د پاکستان ټایم دی نو نیم ساعت فرق دی د افغانستان سره که څوک افغانستان کې نو هغه دی په خپل حساب سره بیا هماغه ټایم سیټ کړي چې زه کوم ټایمونه ښیم صحیح شو ښه اول خو موږ چې کوم پیرس انتخاب کړي دا موږ ته لیست جوړ کړی دی لیست دلته موږ دا دی لیست را سره دی جی بی پی سی ایچ اف شو جی پی پی یو اس ډي شو یورو اس ډي شو ایکس ای یو یعنی ګولډ په ډالرو باندې دغه څلور پیرس دي انشاءالله په دې باره کې به موږ غږیږو ښه اول خو موږ جی بی پی سی ایچ اف انتخاب کړی صحیح شو جی بی پی سی ایچ اف نو جی بی پی پیرس کې به موږ ګوره دا زیړ مطلب دا نور به انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به دې باندې خبرې کوو چې دا زیړ رنګ او دا رنګ او دا خړ رنګ او دا نسواري رنګ او دا سور رنګ څه فرق لري خو تاسو اوس د سور رنګ ته صرف توجه وکړئ سور رنګ قوي رنګ دی مطلب سور قوي ته وایي نور دومره بیا به راتلونکي ویډیوګان کې د نور رنګو باره کې او په بېله ویډیو به جوړ کړو انشاءالله په هغې به لا وغږېږو صحیح شو ښه سور رنګ مطلب قوي رنګ دی مطلب یو قوي نیوز راتلونکی دی صحیح شو نو قوي نیوز راتلونکی دی په 100 بجو په منډې سبانۍ ورځ کې سبانۍ ورځ 15:15 بجو باندې 15:15 پی ام باندې یعنې ماسخوتن ماښام نه بعد 15:15 منټو باندې جی بی پی کې یو منیټري پالیسي ریپورټ هیرینګز مطلب داسې دا یو ریپورټ راځي مطلب یو نیوز راځي په دې وجه نه تاسو دې ټیم کې ټریډ مه لګوئ چې دا نیوز ښه تیر شي نو دې وخت کې ویلیټیلیټي زیاتېږي مارکیټ کې تاسو په دې باندې چې کله دا ټیم وشي نو په 15 منټه دا 15 وي نو 20 منټو پورې یا 9:30 بجو پورې وګورئ چې مارکیټ کم خوا شور اوس ډېر کوي چې کم خوا شور ډېر کوي نو هغه ته د مارکیټ زور ډېر صحیح شو ځکه چې نیوز اثر کوي فنډامنټل هم اثر غورځوي صحیح شو راځئ ګوره دلته ایډي کې هم چې دی هغه هم سور دی خو زه موږ چې کوم پیرس موږ انتخاب کړي هغه کې خبرې کوو صحیح شو ګوره یورو یو اس ډي کې یورو یو اس ډي موږ انتخاب کړي خو یورو دی کې سبا کمزوري دی یو اس ډي کوي دی یو اس ډي چې دی هغه هم په 15 ماښام 15 بجو کې نیوز راځي هغه د سې شنبې خبره ده سې شنبې په ورځ به یو اس ډي چې دی هغه به
ډېر ویلیټیلیټي پکې راځي ځکه چې ان ډبل نیوز پکې ده څه شي ټریپل نیوز پکې دی نو درې نیوزه پکې دي درې قوي اثرات دي دلته نو دې وجې نه په دې کې ویلیټیلیټي زیاته راځي نو دې نه معلومیږي دا چې په کله چې مارکیټ هر خوا که اپ ته نو بره به ډېر زور کوي که ډاون به زور کوي مطلب دې پنځه نیمو نه مطلب مخکې مې چېرته ویلي لس شل منټه صبر ورته کوئ خبرونه بیا عملي کوئ صحیح شو نو همداسې چهارشنبې ورځ وګورو چهارشنبې ورځ کې جی بي پي چې دا کوي ده څو بجې 11 سهار کې کوي ده همدا شانتې کاناډا شو خیر دې سره مونږ کار نشته همدا شانتې تاسو ګورئ دلته په چهارشنبې په ورځ چې دی چهارشنبې په ورځ بیا دا نور ضعیفه دي ای یو ډي صرف کوي ده ای یو ډي کوي ده صحیح شو نو دې پیرس کې دلته چې د فنډامنټل خو همدا وایي چې مطلب جی پی پی او یو ایس ډي کوي دي مطلب د راتلونکي هفته کې دې مطلب یو غټ نیوز پکې راځي مطلب دې کې ویلیټیلیټي به زیاته ښکاري په راتلونکي هفته کې صحیح شو راځي چې زه اوس ټیکنیکل انالایسس ته ټیکنیکل انالایسس کې به موږ وګورو چې ټیکنیکل انالایسس کې زموږ خپل شخصي نظر شخصي ټیکنیکل انالایسس بکو ان شاء الله چې دا مارکیټ اوس بای ته ځي او کسل ته ځي اول خو موږ جی بي بي سی ایچ اف چې ما لیست کې انتخاب کړی جی بي بي سی ایچ اف موږ انتخاب کړی صحیح شو دلته تاسو ګورئ جی بي بي سی ایچ اف موږ څنګه کړی انتخاب کړی دی اوس ګورو چې دا ډاون ځي که اپ ځي اپ ځي او که ډاون ځي ما مخکینی ویډیوګانې به دلته اوس موږ عملي کوو چې ما چارټونه ما تاسو ته ویلي کینډلز ما تاسو ته ویلي وي سپورټ ريزسټنس دا ټول ویډیوګانې تیرې موږ ویلي او راتلونکي به انشاءالله نور هم کوم نقاط چې پاتې دي او مهم او اساسي سټریټیجیانې دي انشاءالله به ټولې غږیږو صحیح شو انالایسس څه وایي انالایسس به دلته موږ خطونو په حساب سره تاسو ته وښیو چې خطونو کې اسانه وي صحیح شو زه به اول هریزنټل لینونه والم هریزنټل لین شو هریزنټل لین دلته یو دانه وباسم یو لین مې دلته وویستو ګوره دا کوم ځای کې چې اوس مارکیټ کلوز دی دې مارکیټ چې کلوز دی او درګه زه مکمل لینونه ټول وباسم همدا شانتې دغه د ټرینډز والا لین وباسم ټرینډ والا لین چې مې وویستو ښه تاسو ته خیال دی مارکیټ اپ ټرند کې روان دی مارکیټ دلته راغلی دلته اپ ټرند بیا دلته ګوره اوس دلته ګورو صحیح شو همدا شانتې زه یو بل لین هم وباسم ورته یو هریزنټل لین دلته ورته وباسم چې دلته په سپورټ زون باندې یو سپورټ زون خو دلته هم شته یو سپورټ زون دلته دی صحیح شو یو دلته هم سپورټ اخیستی شي مارکیټ او دا ایریا هم چې ده لکه خاص ده او همدا شانتې تاسو کولی شئ چې صحیح شو یو بل لین هم مهمه پکار دی چې دلته هم یو وړوکی سپورټ شته دی دې ځای کې څه شته سپورټ شته صحیح شو ګوره مارکیټ چې سبا کلاو شي د جی بي بي سی ایچ اف مارکیټ چې دی که چیرې دې ځای نه بره یو کینډل دوه کینډله جوړ کړه دې ځای نه بره نو دغه ځای پورې د دې ځای پورې تاسو څه کولی شئ تاسو مارکیټ تعقیبولی شئ چې مارکیټ اوس په اپ ټرند ځي که په ډاون ټرند ځي زه به یو ایرو راوالم یو ایرو به راوالو یا به کم ایمیجي راوالو نو دلته به وګورو چې یو ساده ایمیجي زه دا به والو صحیح شو ګوره مارکیټ که دې ځای نه دې پورې بره لاړو نو مارکیټ د واپسۍ راتګ د واپسي کولو څه شو ښه ګوره دغه ایریا چې دا دغه ایریا چې دا مهمه ایریا ده اوس که چیرې مارکیټ د دې کراس نه دې ځای نه مارکیټ بره لاړو نو دغه یو سپورټ ایریا یو ریزسټنس ایریا ده نو دغه ریزسټنس ایریا کې
دلته تاسو به دیزې پورې دیزې نه بره به دیزې پورې تاسو ټریډ نه لګوئ که چیرې مارکیټ دلته دا کراس کې دا خط کراس کې دلته څو ریټ دی 1.008 نو د دې نه مارکیټ دا معلومیږي چې مارکیټ دلته چې دی دې نه که بره لاړو 1.008 مطلب 1.0 صفر نه بلکې سل څو پیپس نور بره لاړو نو مارکیټ معلومیږي چې دا به چیرته ځي نور به هم اپ ټرینډ ته ځي څومره به ځي اپ ټرینډ ته به ځي صحیح شو خو د مارکیټ امکانات ډیر دي چې مارکیټ سیل ته لاړ شي سیل هم چې دی څو ځایه هملته معلومیږي مارکیټ چې دی دلته تاسو وګورئ مارکیټ تاسو دلته وګورئ ګوره که دې نه مارکیټ لاندې دې ځکه مارکیټ شاید ریزسټنس وکړي ځکه چې سپورټ ریزسټنس یې قوي دی یو ریزسټنس دلته کوي دې پورې مارکیټ راځي صحیح شو ګوره 1.22,550 پورې مارکیټ راځي نو مارکیټ راځي دې نه لاندې چې معمولی لاندې راوخوځېدو نو پوه چې مارکیټ دې خطه پورې راتلی شي 1.22 دیزی پورې مارکیټ چې راغی دیزی تاسو هم ټارګټ ورکوی شئ او دیزی کې هم ټارګټ ورکوی شئ دیزی نه سیل ولګوئ صحیح ده که یو کینډل سیل ته جوړ شو دریم کینډل چې سیل نور سود کینډل جوړیږي تاسو بس سیل ته سودا وکړئ نو د دې نه دا معلومیږي چې څه کیږي مارکیټ کوم خوا روان دی صحیح ده مارکیټ سیل خواته روان دی خو ټرینډ بره دی دیزی پورې د سیل امکانات شته دی ګوره دا ټرینډ لاین تاسو ګورئ که دا کراس کوي نور هم لاندې مارکیټ ځي که دا کراس نه کوي دغه خط صحیح شو زه به دا ګراف دلته ورکړم صحیح شو دا خط چې ما کوم رسم کړی دی که چیرې دا کراس کوي لاندې راغلو خو صحیح ده نور مارکیټ لاندې ځي دیزي کې بیا واپس چې کوي سپورټ هلې بره ځي خو امکان د ډېر ولري چې مارکیټ دیزي نه لاندې سیل ته راشي سیل نه واپس دیزي نه واپس سپورټ والي واپس بره لاړ شي ځکه چې مارکیټ ټرینډ چې دی په اپ ټرینډ کې دی نو شارټ ټرم دپاره سیل والی شئ شارټ ټرم کنفرم وکړئ چې مارکیټ سیل ته راشي سیل نه بعد هغې نه بعد تاسو چې مارکیټ سیل ته لاړو سیل نه بعد شی وکړئ سیل نه بعد په لانګ ټرم کې چې کله مارکیټ شارټ ټرم کې سیل وکړئ په لانګ ټرم کې چې دی لانګ ټرم کې به زه درته لیکنه وکړم لانګ ټرم چې دی long term کې څه دی بای دی صحیح شو لانګ ټرم کې څه دی بای ان د کوم ځای نه بای دی په لانګ ټرم کې بای شو شارټ ټرم کې څه شو شارټ ټرم کې د لږې مودې لپاره د امکان ولري چې سیل لاړ شي دې ځای نه به سیل ځي څه شو دې ځای نه شارټ ټرم ولیکم شارټ ټرم سیل شو صحیح ده شارټ ټرم سیل لانګ ټرم بای خو بیا هم که چیرې دا خط هم کراس کوي نو بیا لانګ ټرم دپاره هم سیل ته تلی شي صحیح شو ښه دا د څه شي دغه شو د جی بی بي سی ایچ اف انالایسس شو لانګ ټرم کې سیل ته ځي تاسو مطلب شارټ ټرم چې وکړئ سیل وکړئ چې کله پوه شئ چې مطلب دا خط هم کراس کوي دا خط هم کراس کوي بیا هغې نه پس ته بیا تاسو سیل دوامدار یا ساتئ یا کلوز کوئ پروفیټ کې صحیح شو او که نه دیز دلته راغی یا دیز نه واپسي کوي نو بیا لانګ ټرم تر ډېر مودې دپاره به دا بای ته ځي او پروفیټیبل بای به جوړوي صحیح شو اوس ځو زمونږ لیست ته ځو لیست کې بل څه شی دی بل چې جی بی بي یو اس ډي ده جی بی بي یو اس ډي چې دا جی بی بي یو اس ډي به موږ سرچ کړو جی بی بي یو اس ډي جی بی بي یو اس ډي موږ سرچ کړو دا جی بی بي یو اس ډي به راوړي نیټورک فلو دی
صحیح ده راواوښتو جی بي یو اس ډي راواوښتو جی بي یو اس ډي چې راواوښتو نو دلته تاسو ګورئ چې مارکیټ زه به خطونه زر وباسم چې اسانه شي هریزنټل لینز به راوالو هریزنټل لینز به راوالو دا د هریزنټل یو لین شو او ویکلی دپاره همدا شانتې هریزنټل یو سپورټ دلته هم شته یو سپورټ ایریا دلته ده او یو سپورټ ایریا دلته ده همدا شانتې ريزिस्टेंस چې دی ريزिस्टेंस چې دی یو ريزिस्टेंस دلته دی او یو ريزिस्टेंस دلته دی صحیح شو لږ به دا خط داسې کړو چې معلوم شي ښه اوس د دې نه معلومیږي چې مارکیټ تر ډېر وخته پورې په دې کتار کې تللی دی خیال هم دی ګورم دا یو زون کې تللی راغلی دی یو زون کې څه شی تللی یو زون کې مارکیټ یعنی ون سایډ وی راغلی دی مارکیټ یو سایډ کې ایستلی نو اوس ټیکنیکل انالایز زموږ انالایسس څه وایي زموږ انالایسس وایي چې دا دلته ګوره سپورټ هم چې دی نور ویک کړی دی یو سپورټ بل ريزिस्टेंस یې ویک شوي دي ګوره دلته خو راغلی یو ريزिस्टेंस دوه ريزिस्टेंस درې ريزिस्टेंस ته ویکلی مطلب تاسو دلته دا د امکان ولري چې سیل ته کم لاړ شي سیل ته څنګه لاړ شي کم لاړ شي او بای ته ډیر لاړ شي خو بیا هم مارکیټ ته چې وګورو مارکیټ ټرند چې موږ وګورو د مارکیټ ټرند ورګه زه یو ټرند لاین رسم کوم دا دی ټرند لاین موږ رسم کې دا د ټرند لاین صحیح شو ټرند لاین موږ رسم کې ګوره مارکیټ ډاون راغلی دی ګور دلته راغلی ګوره ته داسې ځای کې سټاپ کې ولاړ دی چې مطلب که دې ځای نه مارکیټ نور ډاون لاړو خو عین امکان دی ولري چې کوم ځای پورې مارکیټ ډاون لاړ شي کوم ځای پورې مارکیټ ډاون لاړ شي مارکیټ امکان دی ولري چې مارکیټ لاندې دې ساحه پورې څه لاړ شي ډاون لاړ شي همدا شانتې دې ځای پورې ډاون لاړ شي او همدا شانتې تاسو دا هم کولی شئ چې دې ځای نه که واپس مارکیټ نور هم بره لاړو یو کینډل دوه کینډل یې بای کې جوړ کړو صرف دې ځای پورې صبر وکړئ دغه ساحې پورې دی ما دا سرکر که ګورئ تاسو راځه چې کوم ځای کې ګرځوم دغه شین خط تاسو ګورئ دغه ځای پورې دا ځي او د دې نه بعد که نور هم بره لاړو نو دې ځای پورې څه کېږي مارکیټ بای ته ځي نو دې ځای کې بیا تاسو دې ځای نه بره شي نور لاړو مارکیټ دې ځای کې سودا مو وکړه نو دې نیمۍ کې سودا بس کلوز کوئ پروفیټ کې بنده کوئ تر څو تاسو ځکه چې دې ځای کې امکان ډېر لري چې مارکیټ نور واپس ریورسل وکړي واپس مارکیټ ریورس راشي نو مطلب دې نه معلومیږي چې زه به نوټ کې ورته ولیکم چې مارکیټ د دې ځای نه بره بای دی بای به زه په شین خط وکړم صحیح شو بای شو یار وم لیکلو بیا ورک شو بای مو لیکلو چې چېرته مو لیکلو خو زه خیر اوس بای نه ښکاري خو زه په هر صورت دې ځای نه بره چې دی بای دی دې ځای نه که دا خط هم کراس کړي او دا خط هم کراس کړي نو بای دی مکمل دا ویک چې دی دا امکان دی ولري چې اپ ټرند کې لاړ شي بای لاړ شي صحیح شو او که دې ځای نه ښکته یو دوه یا درې کینډله سیل والا جوړ کړو دې خطه پورې به ته صبر وکړئ دې خط نه لاندې بیا چې د سیل ولګوئ سیل دی انشاءالله او پروفیټیبل ټریډ به وي صحیح شو راځئ چې بل پیر ته لاړ شو بل پیر زموږ نوټ کې څه دی یورو ایس ډي دی ښه یورو ایس ډي ته ځو یورو یو ایس ډي سرچ کوو یورو ایس ډي موږ سرچ کړو یورو ایس ډي خو م سرچ کوي خو نیټ بیخي سلو دی نیټ هم سلو دی نو لږ صبر به ورته وکړو چې څه شي سرچ وکړي
ان شاء الله دې پر خو پوه شوی چې مطلب د جی بی بی سی ایچ اف چې دی هغه ټرینډ چې دی ډېر امکانات دی ولري چې سیل ته لاړ شي او هلته ما نوټ لیکلی و چې بای ته هم تللی شي چې هغه خپل خطونه کراس را کراس کړي. دا خطونه ډېر مهمه دي. تاسو هم ځان ته په خپل چاټو کې خپل ځایونو کې خپله چارټ سیستم جوړ کړئ ځان ته او چارټ کې دغه شی خطونه وباسئ تر څو تاسو ته اسانه وي. ګوره دا کمې نمبر چې تاسو د سیټ کې ښکاري دغه نمبر ډېرې مهمه دي. دغه نمبرو کې دغه نمبر ځان سره نوٹ کړئ او په دغه ځایونو کې ځان ته خطونه رسم کړئ. دغه نمبر چې دغه ټچ کیږي نو دې ټچ نه بعد چې کوم ځای کې ما ویلې بای ته لاړ شئ او سیل ته لاړ شئ. لږ ورسره خپل ذهن هم وجنګوئ او انشاءالله پروفیټیبل ټریډ به وي. خو کاروبار عموما کې هغې کې لاس او پروفیټ کیږي او تاسو چې مطلب منظم سیستم باندې لاړ شئ نو انشاءالله چې پروفیشنل ټریډران به درنه جوړ شي او پروفیشنل ټریډ به تاسو انشاءالله وکړی شئ. صحیح ده. لوډ لږ کوي نو لوډ وخت نیسي. خیر پر صورت زه به لاړ شم. ګوره دلته راغله دا دی. صحیح ده. دا دغه راغله هماغه بای چې ما لیکلی و نو نیټ لږ سلو دی. دلته سیسټم ډېر مشکل جوړوي. ښه دې کې بیا مې وړوکی سرچ وکړو که راواړو ښه ده که نه بیا به بل څیز ته لاړ شو. یورو ایس ډي ته به ورشو. یورو ایس ډي راواړو. صحیح شو. دا دی یورو ایس ډي راواړو. اوس یورو ایس ډي کې به انالایس به لږ زر زر وکړو چې مطلب ویډیو ډېره زیاته اوږده شوه بخښنه غواړم خو بیا هم ویډیو درسره وګورئ تر څو انالایسس صحیح وکړی شئ. ګوره دلته به اول زه ټرینډ لاین جوړ کړم. ټرینډ لاین به زه دې ځای نه کوم ځای نه والم دې ځای نه به والم. دې ځای نه مې واغېستو. ټرینډ لاین کوم ځای پورې راغی؟ دې ځای پورې راغی. صحیح شو. ګوره یو ټرینډ لاین مې جوړ کړی. یو چې دی هریزنټل لاین به دا یو والم چې بس ډایرکټ جوړ شي د کشول د باجت نه. صحیح شو. همدا شانتې یو بل هریزنټل لاین به والو. بل دغه چېرته راځي ريزسټنس ایریا شوه او دا هم ريزسټنس ایریا شوه. یو بل سپورټ ایریا شوه. سپورټ ایریا دا سپورټ ایریا. ښه ګوره مارکیټ دې دواړو په ساحې کې چې وګورئ دا مارکیټ سایډ وتلی ډبلیو جوړه کړې ده. ګوره یو ريزسټنس شو بل ريزسټنس شو بل ريزسټنس شو. نو دې نه امکانات ډېر دا دي چې دا بای ته ځي او دغه پورې دې پورې انشاءالله دا مارکیټ به راځي. زه به یو ایرو هم ورکړم. ایرو به ورکړو. ایرو به ورکړو. ایرو هم ورکړه. صحیح شو. دغه نو دې پورې د دې مارکیټ څه دی د بره تګ امکانات شته دي. دې ځای نه واله تر کوم ځای پورې دیزی پورې. صحیح شو. نو مارکیټ که دغه ځای نه ډبل دوه یا درې شنه بره کینډلې جوړې کړې نو پوه شئ چې بای دی او که نه لاندې دوه یا درې کینډله لاندې جوړ کړو نو پوه شئ چې سیل دی تر دې ځای پورې. صحیح شو. او هغې نه بعد بیا ریورسل کوي. بیا به دې ځای نه بره ځي او بره مارکیټ به ځي. خو امکانات ډېر دي چې دا مارکیټ دې ځای نه چېرته لاړ شي بای ته لاړ شي. زه به یو نوټ ولیکم که نیټ سې کار وکړي ورسره بای سره ولیکو. زه بای هم ولیکو دی نیټ کار کوي انشاءالله. ګوره دې ځای کې چې دغه ځای کراس شو نو څه شو بای شو. بس دغه لنډ انالایسس دی دې بای شو او دې ځای نه هغه ځای پورې چې راغی مطلب دې نه دوه یا درې کینډله جوړ شو نو بای شو. او همدا شانتې سیل به چېرته راځي؟ سیل به دلته راځي. سیل به دلته راځي. صحیح شو. سیل به دلته راځي. کلر به هم ورته منګه چینج کو سور شو. سیل ښکاره شي. نو سیل به کوم ځای نه راځي؟ سیل به دغه ځای نه راځي. مطلب یو کینډل دوه کینډل یا درې کینډله جوړ شو نو سیل به دې ځای کې ولګوئ لاندې به راشي. نو سیل شورټ سیل دی او بای لانګ بای دی. مطلب سیل چې دی لنډې مودې دپاره دی او بای اوږدې مودې دپاره کار کوي انشاءالله. زموږ انالایسس خو دا وایي نور تاسو خپل ذهن وجنګوئ او د نورو کوم چې پروفیشنلان تاسو په باور کوئ هغوی سره هم وغږیږئ. صحیح ده. ځکه چې دا ټریډ مارکیټ دی هر چا خپل نظر دی خو بیا هم انشاءالله موږ خپل هغه تجربه تاسو شریکوو او انشاءالله د پروفیټیبل ټریډ شوي. همدا شانتې زو زمونږ لیست ته زو یورو ایس ډي مو شوه. اوس زو ګولډ ته ایکس ای یو یو ایس ډي مطلب ګولډ سرچ کوو. ګولډ څنګه سرچ کوو؟ ګولډ کې څه ګورو؟ ایکس ای یو یو ایس ډي
ګولډ یعنی سره زر په ډالرو باندې مقایسه کوو سره زر په ډالرو مقایسه کوو ګورو چې دی کې څه شی بهتر دی او څه شی څنګه دی بای دی او که سیل بهتر دی کوم یو بهتر دی صحیح ده دا د ګولډ USD ډالر باندې دا ګورو دا نیټ لږ نن سلو دی ویډیو هم د دې وجې اوږدېږي نو بخښنه غواړم ویډیو بیا هم سره تعقیب کوئ انشاءالله دې نه بعد به هم مهمې ویډیوګانې نور هم راځي زه خپله هم ورسره ستړی شوم تاسو چې ویډیو ګورئ نور هم څومره ستړي کېږئ نو خیر ځکه چې تعلیمي ویډیو لږ زره مهمه ده او بیا خاص کر انالایسس نو انالایسس لږ وخت نیسي لږه زحمت او وخت ته اړتیا لري نو انشاءالله دا چې تاسو ګورئ په دې سره به تاسو مایند کلیر کیږي چې تاسو اوس بای تاسو نظر کې بای دی او زما مثال ته بای ویلی نو تاسو سره به لږ کانفیډنس زیاتېږي تاسو ته به احساس کیږي چې مطلب زما هغه انالایسس زما هغه سیګنل چې زه بای ویم او دلته دویم ویډیو کې بای ویم دا شانتي شاید بل نور ته کم تعقیب کې یا کم اپس تعقیب یا دا شنو خیر تعقیب هم نه دی بای د اپس او سافټویر یا دا نور کوم چې پلی سټور کې دی او دغه کې دی خو بیا هم پار سورا چې څومره ایویډنس وي څومره هغه لینکس وي کنه چې تاسو وګورئ چې مطلب بای دی سیل دی او که هیڅ څه شی نه دی نو دې لپاره به ښایي تاسو ته چې کانفیډنس هم زیاتېږي او تاسو به پروفیټیبل ټریډ وکولی شئ صحیح شو ګوره مخکې مار د یاده وکړه چې تاسو ګورئ دا زما کوم خطونه چې وي تاسو به وایئ چې دا خطونه اوس موږ کوم ځای کې تعقیب کړو نو دا خطونه به تاسو څنګه تعقیبوئ تاسو دا خطونو کې دا نمبر یې دلته ګورئ دې سیټ ته دغه نمبر یې به تاسو ویډیوز پوسټ کوئ ویډیو سټاپوئ او دغه نمبر یې تعقیبوئ مطلب 1.0 همدا شانتې بره چې دا کم دلته مثال دغه سټاپ دی یا ریزिस्टेंस ایریا دا 1.0 شپږ 50 1.0 نو دغه ایریا چې تاسو ګورئ دلته دغه نمبر چې تاسو ګورئ دغه مهمه دي راغی ګولډ راښکاره شو نو ګولډ چې دی ګولډ باندې اول کم دغه وباسو ټرین لاین به وباسو ګولډ چې دی د ډېرې مودې نه ښکته روان دی ډېر وخت نه څنګه روان دی ښکته روان دی ټرینډ کوم خوا دی ډاون ټرینډ دی همدا شانتې به موږ سره نور خطونه نور لینس به وباسو یو لینس به کم لین وباسو اول خو به دا لین ریزिस्टेंस کې وباسو بیا به یو بل لین والو به مو والو په سپورټ ایریا کې سپورټ ایریا هم شو سپورټ ایریا دا ده او همدا شانتې یو بل داسې شو به راښکته کو دا دی یو ریزिस्टेंस دلته دی او د دې نه بره ریزिस्टेंस چې کوم دی یو ریزिस्टेंस دلته دی صحیح شو ریزिस्टेंस یو دا شو او زه به لږ زره شاته هیسټري هم کتل پکار دی زه په شاته هیسټري وګورم خیر شاته هیسټري کې خاص څه نشته ځکه چې مارکیټ ډېر وخت بره اوس لاندې راغلی دی نو تاسو ګورئ دلته دا څه موده کې چې مارکیټ لاندې ځي نو دلته ګورئ تاسو ټرینډ ډاون ټرینډ دی صحیح شو ډاون ټرینډ دی دې ځای کې دوی اوسه پورې کوم خاص ریزिस्टेंस او سپورټ نه دی کړی ګورئ ته زه سپورټ ایریا بریک کړی دی یعنی سپورټ بریک کړی لاندې راغلی نو دلته اوس دغه ریزिस्टेंस ایریا جوړې دي لپاره ریزिस्टेंस ایریا جوړې ده نو دغه ریزिस्टेंस ایریا دلته اوس قوي ده نو امکان دی ولري چې دا خپل دا ډاون ټرینډ یعنی سیل ټرینډ چې دی دا دوامدار لاندې بوزي او سمودې ته نو راتلونکي هفته کې د ګولډ امکانات کم دي لکه انالایسس دا وایي چې دا به ډاون ټرینډ ته نورم ځي خو بیا هم تاسو د شارټ ټرم لپاره په دې کې چې ټریډ ولګوئ دا به تاسو ته ښیي شارټ ټرم مطلب که سیل لګوئ هم د لنډې مودې لپاره ډېر یو ورځ دوه ورځ ته ډېره زیات نه او که بای لګوئ نو بای هم تاسو کمې مودې ته ولګوئ مطلب په کم پروفیټ کې باید تاسو کوډ کلوز کړئ ځکه چې دې هغه پاتوی کم لاره چې ده هغه داسې منظمه نه ده روانه او ځکه چې په ګوډ باندې نن سبا ورځو کې ډېر زیات کله سوګالي او کله ډېر څوک خرڅوي نو اوس د اوکراین جنګ د وجې او د هغې کې وجې روسیې د وجې
نو دې وجې نه لږ ذره ښکته او پر پکې لږ ډېر دي. نو دې خاطره ګولډ کې ټریډ ډېر په احتیاط وکړئ او ګولډ ویلیټیلیټي چې زیاته شي یعنې خوځښت زیات شي بار او ښکته کېدل زیات شي نو بیا ټریډرز ته اکثریت خلکو ته تاوان ډېر ورکوي. که پوزیټیو لاړ شو یا ګټه کې لاړ شو خو صحیح ده ښه ګټه هم ورکوي خو مطلب اکثریتو خلکو ته ګیم غوندې ورکوي او تاوان ورکوي. صحیح شو. ښه زموږ خپل نظر چې دی د دې کې ګوره د دې دا ريزسټنس ایریا چې دا قوي ده ريزسټنس ایریا چې دا ريزسټنس ایریا قوي ده نو د دې امکان شته که دا خط کراس نه کړي او دې خط سره دا یو لږ بره لاړ شي نور لاندې یو دوه درې سره کینډلې لاندې جوړې شي نو مطلب دا د دې ځای نه څه کېږي سترونګ سیل جوړوي. سترونګ باندې لږ ساده سیل ځکه چې مارکیټ ډېر ګولډ ډېر بېسور هم دي خو ځه امکانات دې ولري چې دا سیل ته لاړ شي. صحیح شو. بیا نیټ سلو دی نو طاقت نه ښیي ښه دا سیل ته ځي مونږ به دا بای هم ولېږو که نیټ بیا صحیح شو خو بای خو به ښکاره کړي. صحیح شو. دې ځای نه که مطلب دا نور هم کراس وکړي دې خط ته ځان ورسوي دې نه نور بره به ځي. ګوره تاسو به بای څه وخت لګوئ دا بای به څه وخت لګوئ بای چې دی دا دلته بای به چېرته لګوئ زه به ایرو ورکړم که ایرو ښکاره کړي دا به ښایي ما دا نور کار نه کوي. صحیح شو. ګوره تاسو به ټریډ کوم ځای کې لګوئ دې ځای کې. صحیح شو. دلته اوس دا نیټ سلو دی دلته ایرو هېڅ شی هم نه ښایي خو زه خیر دا کم د سرکر زما ګورئ دا سرکر تعقیب کوي ماوس سرکر ماوس تعقیب کوي ماوس د چیرته خوځوم دا مهمه ده. ګوره که دا خط بریک کې مطلب نور هم دې نه دوه درې کینډله شنه جوړ شو یعنې بره مارکیټ نور هم روان و دلته به تاسو بای ولګوئ دا دې ایریا پورې دا بس دغه ښه ایریا ده یا دې نه بره هم که تاسو فکر کوئ چې شاید شی وکړي دلته بریک وکړي او بره لاړ شي نو مطلب دغه خط که کراس کې نو دې ځای نه تاسو بای ولګوئ او که دا خط لږ کراس کې او نور لاندې لږ راغی نو تاسو دلته پوه شئ چې دا مارکیټ نور هم ډاون ځي سیل ته ځي نو د شارټ ټرم دپاره تاسو پروفیټیبل سیل ولګوئ دلته. صحیح شو. نو امکانات د ډېر ولري چې راتلونکې هفته کې ګولډ نور هم سیل ته لاړ شي یعنې نور هم ښکته لاړ شي. صحیح شو. انشاءالله دا ویډیو هم خوښه شوي وي نور یاران دوستان سره هم شریکه کوئ بل را روانو ویډیوګانو دپاره موږ د کمنټ کې ولیکئ چې کم پیرس راونیسو او موږ خاص خپل پلان جوړ کړی نظر کې نیولي پیرس او که کم پیرس تاسو دپاره مغلقه یې سخت او غواړئ چې انالایسس تاسو ته معلوم شي نو تاسو موږ سره کمنټ کې خپل درخواست شریک کړئ تر څو چې تاسو هغه پیرس یا تاسو هغه کم مشکل چې دی هغه خپل نظر کې ونیسو په خپل سکیجول کې واچو پر روانه ویډیو کې هغه مشکل درته ان شاء الله حل کوم. صحیح ده. تر بلې ویډیو په پاک الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.